بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د ښځو لپاره ویښتان پرې کول جایز دي او که پرې کول جایز وي نو څومره قدر جایز دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ښځو لپاره د مخ او د شا ویښتان دواړه پرې کول جایز دي، خو په دې شرط باندې چې د کفارو او فاسقانو سره تشبیه رانسي او یا د نارینهو سره تشبیه رانسي. که یو ډول ویښتان پرې کول د کفارو مذهبي شعارو مذهبي طریقه وه او دې ښځې هم هغسې ویښتان پرې کړل د مخ یا د شا، دا جایز نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منه، او همدا ډول د نارینهو سره چې تشبیه رانسي. حاصل دا چې ښځه کولی سي چې د مخ او د شا ویښتان دومره قدر پرې کړي چې د نارینهو سره تشبیه رانسي، نو یعنې دا چې تر وږو کښته به یې پرې کوي، ځکه نارینهو ته تر وږو پورې په ځینو اوقاتو کې څڼې پرېښول جایز دي او تر وږو کښته د نارینه دپاره په کار نه وي، نو د ښځې ویښتان باید تر وږو کښته وي. او دغه مسله علماو په تحقیق څېړلې ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه داسې وینا ثابته نه ده چې د ښځو د ویښتانو پر پرې کولو منع راغلی وي. البته د ویښتانو د مشلولو منع راغلی ده. پوره تحقیق کړی دی امداد الفتاوا جلد 4 صفحه 227 او 228، فتاوای هیئت کبار العلماء جلد 2 صفحه 390، احکام تجمیل النساء صفحه 190، فتاوای رحمیه جلد 10 صفحه 120. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.